کوم کسانو چې قرباني نیولې ده او دوی تر اوسه پورې خپل ویښته او خپل نوکونه نه دي کټ کړي او د دوی ویښته او نوکونه ډیر زیات لوی شوي دي، نو که چېرې دغه کسان خپل نوکونه یا خپل ویښته کټ کړي نو آیا دوی ته په دې باندې ګناه ملاویږي او که نه ملاویږي، او دې نوکونو او ویښتو کټ کولو سره د دوی په قربانۍ باندې څه فرق غورځېږي او که نه غورځېږي. زموږ عزتمندو ډېر زیات ملګري دې باره کې تپوس کوي چې زمونږ نوکونه او ویښته ډېر زیات لوی شوي دي او قرباني مو نیولې ده، نو که وي دا ویښته او نوکونه کټ کړو نو آیا موږ ته په دې ګناه ملاویږي که نه ملاویږي، او وي زمونږ په قربانۍ باندې څه فرق غورځېږي او که نه غورځېږي. نو په دې مسلې باندې ځان پوه کړئ. صحیح شوه؟ نو اول تاسو مسله واورئ که نه، په دې ورځو کې د ویښتو او نوکونو نه کټ کولو دا حکم چې دی دا مستحب دی، دا څه فرض او واجب نه دی. که چېرې یو انسان خپل نوکونه یا ویښته کټ کړي که نه، دوی ته په دې باندې ذره برابر ګناه نه ملاویږي او ورسره په دې باندې د دوی په قربانۍ باندې څه فرق نه غورځېږي. صحیح شوه که نه؟ نو که چېرې ستاسو ویښته یا نوکونه لوی شوي دي او تاسو قربانۍ نیولې ده، نو بالکل تاسو ویښته او نوکونه کټ کولی شئ، نه پرې تاسو ته ګناه ملاویږي او نه ستاسو په قربانۍ باندې په دې سره څه فرق غورځېږي. صحیح شوه؟ که چېرې یو انسان په دې ورځو کې خپل نوکونه خپل ویښته وساتل کټ یې نه کړل، ثواب پرې ورته ملاویږي، خو که چېرې یو انسان کټ کړل ذره برابر ګناه پرې ورته نه ملاویږي. صحیح شوه؟ دا خبره هم پکې ضرور واورئ. که یو انسان داسې دی چې د ویښته او نوکونه نه دي کټ کړي که نه، او په دې ورځو کې د دې ویښتو او نوکونو نه کټ کولو 40 ورځې برابر شوي، نو بیا په ده باندې لازم دی، واجب دی پې چې خپل ویښته او خپل نوکونه کټ کړي. که چېرې یو انسان د ویښتو او نوکونو نه کټ کولو 40 ورځې شوي دي او 2 ورځې روانې دي او دی بیا خپل ویښته او نوکونه نه کټ کوي او 40 ورځو نه زیاتې ورځې شوي دي، نو دا انسان بیا په دې نه کټ کولو باندې ګناهګارېږي. زما عزتمندو، نو به هر حال خبره دا ده که چېرې یو انسان په دې ورځو کې نوکونه ویښته کټ نه کړي، ثواب پرې ورته ملاویږي د قربانۍ په وجه، خو که چېرې یو انسان کټ کړل که نه، ګناه پرې ورته نه ملاویږي او په قربانۍ باندې مو سره څه فرق نه غورځېږي. صحیح شوه؟ نو امید دی چې انشاءالله په دې مسلې باندې تاسو پوه شوي یئ. که بیا هم پکې ستاسو څه سوال قربانۍ په حوالې سره یا څه تپوس وي نو بالکل کمنټ کې کولی شئ. زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم، تاسو پرې فکر کړم، خو په دې باندې په خپل هم عمل وکړئ او نورو مسلمانانو سره د ویډیو د ثواب په نیت باندې ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانان د دې مسلې نه ځان خبر کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله پامان.